طالبانو د اوربند په اړه تازه څه ویلي دي او که طالبان راشي نو ښځې به څه کوي؟ سلامونه لیدونکو، دا ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوي ویان نادري هیله مندي ښودلې ده چې له طالبانو سره به په اوربند سلا وشي. که څه هم د افغان حکومت او طالبانو د پلاوو ترمنځ خبرې تر اوسه یوازې پر تخنیکي مسایلو متمرکزې دي، خو د افغان حکومت د پلاوي ویان نادري ویلي دي چې له طالبانو سره پر اوربند موافقې ته هیله مند دی. هغه دا څرګندونې د قطر له تلویزیوني شبکې الجزیرې سره په مرکه کې کړي دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. نادري له دې مخکې ویلي و چې د دواړو خواو ترمنځ د اختلاف موارد ډیر نه دي او هیله یې څرګنده کړې وه چې د ده په وینا یو دوه اختلافي ټکي به هم ډیر ژر حل شي. او بیا د دې ترڅنګ طالبانو ویلي دي چې د سیاسي دفتر ویان ډاکټر نعیم وردک په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د دوی ټوله هڅه دا ده چې په هیواد کې دایمي اوربند ته لار هواره شي او روانه جګړه پای ته ورسیږي. نوموړي له DW سره په مرکه کې په افغانستان کې د یو بشپړ اسلامي نظام پر جوړېدو ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې دوی نه غواړي افغانستان ته د بل هیواد نظام راولي، خو په خبره یې هڅه کوي چې داسې نظام قایم کړي چې د ټولو وګړو غوښتنې په عادلانه توګه ځواب کړي. هغه د ښځو حقونو ته په اشارې ویلي دي چې دوی په دې ښه پوهیږي چې ښځې د اسلام په رڼا کې د زده کړو، کار او سوداګرۍ حق لري او په راتلونکي نظام کې به ښځې د اسلام په چوکاټ کې خپل ټول حقونه ترلاسه کړي. له تاسو مننه چې ویډیو م تر پایه ولیدله. که مو خوښه شوي وي نو لایک کړئ. که د دې دوو خبرونو په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریک کړئ. که غواړئ همداسې نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.